انقلاب او د خپلواکۍ په دې شیبو کې زموږ ښکته پښتانه افغانان وروڼه سرکونو ته راوتي چې خپله خاوره خپل اختیار، خپله ژبه خپل اختیار، خپل وسایل باندې زموږ اختیار، او موږ په دې خاوره امن غواړو او د هغه شهیدانو غږ یې بدرګه کړو چې د پنجابي تور ریاست دهشتګرد ریاست لخوا په پولیس لین کې تقریبا څه د پاسه 100 پولیس والا شهیدان شو او کونډې یتیمان ترې نه پاتې شو. الله تعالی به دې اجر درکوي انشاءالله. د دغه پولیس والاو اینی او د دې شهادت به انشاءالله دلته انقلاب جوړوي پښتانه انشاءالله د دې تور ریاست نه. خو یو 15 منټه زما په دې خبرو تاسې سوچ وکړئ افغانانو پښتنو زما ښکته پښتنو ورونو چې دې 15 کاله دې پنجابي او دې دهشتګرد ریاست څه لوبې پښتنو سره ونه کړه، کم چلونه یې ونه کړه. کم سړي کره وایي دال خلاص شوي وو نو وایي زوی ته یې اتان یې ورکړه چې پار به دې کوڅه کې دوکان دی او د اتانو دال ترې راوړه چې بېګال یې پاخه کړو. زوی چې تللی دی دوکاندار نه اتانو دال ورته اتانو دال لکه چې دال یې ورکړې هغه اتانیستې په همغه دالو کې پرېوتی کم دال چې دی کور ته راوړي د اتانو چې کور ته یې راوړي نو ښځې خو هغه دال صفا کوي تورې دانې پکې چې صفا کوي چې ګورې اتانیست پکې راوتی چې اتانیست پکې راوتی دی دا سړي کتلی دی چې دې کې خو اتانیز راووتو نو داسې لږ سوچ کې شوی. هغه ښځې ورته ویل چې ولې څنګه په سوچ کې شوي؟ ویل په سوچ کې ځکه شومه چې اوس مې هم دې دوکاندار څومره موږ نه ګټلي. نو 15 کاله ته یقین وکړه چې تا وژنې ډالر ستا په سرلې مدنیات د نه وړي برق تا نه وړي ګیس تا نه وړي دنیا ته دهشتګرد معرفي کوي په جازونو در باندې بمباري کوي هره لوبه تا سره کوي په ډرامو کې دې داسې راولي چې یقین وکړه چې ته پښتون خره دي. په فلمونو کې د چوکیدارۍ حیثیت درته کوي، په دیوانونو یې د پنجاب لیکلي چې پټان چوکیدار کې ضرورت دی. اول ته د احمدشاه ابدالي موږ ته وایي بهادور قام. او ته دا وګوره چې پښتونخوا چې د مدنیاتو نه ډکه ده خزانه ده زه ټول ګرځېدلی یم یا پښتنو ورونو په دې فیسبوک تاسو سره خبرې نه کوم. ما ملکند باجوړ مټه منډه میچنۍ ګنداو همداسې پسې راتېر شه مردان نوخار چارساده صوابۍ دغه مې لیدلی تر جهانګیري همداسې مهربانه بډهبیره خو ارتن مندړی چې ورته وایي د تبلیغي مرکز طرف ته یعنې د پېښور په ګوټ ګوټ ګرځېدلی او زه بیا په ټوله دنیا کې ګرځېدلی یم. یعنې تاسې یو 2 منټه سوچ وکئ چې د سوات نه سواتي ایستلی د دوبۍ کې مزدورۍ ته مجبوره کړی دی، د ملکند نه ایستلی، د باجوړ نه ایستلی، د دیر نه ایستلی، د نورو ځایونو د مردان د نوخار خلک وروره خپله خاوره د پلار نیکه چې دته د پلار نیکه نه پاتې خاوره ده په هغې باندې پنجابي ریاست وروره صاحب مهربانه قبضه کړې ده او ما ته په خوله کې ایښي دي چې ته وروره ډېر بهادور قامې او دا 15 کاله زه په دې وغولولم چې دلته په کشمیر کې ظلم کېږي، دلته په فلسطین کې ظلم کېږي، دلته په برما کې ظلم کېږي. یو 15 منټه تاسې سوچ وکئ چې یا اسرائیلو به ډېر ظلم کړی که دې پاکستان به ډېر ظلم کړی. 10 لکه بنګالیان دې پاکستان ریاست دغه کړي شهیدان کړي، په لکاو ښځو سره جنسي تېری کړی، په لکاو بلوچان شهیدان کړي. همداسې ته ورشه په وزیرستان کې څه کړي، همداسې ته ورشه په سوات کې څه کړي چې پښتانه موږ ډېرې خبرې نشو کوو، په مومندو کې څه کړي، په تیرا کې څه کړي، په نور ځایونو کې څه کړي. افغانستان کې وګوره څه حال یې کړی دی. اوس په افغانستان کې موږ 40 لکه شهیدان ورکړه په دې 15 کالو کې او ډالر دا زموږ په سرلي او ته ماته یو 10 مظاهرې وښیوه چې د پاکستان کې شوي دغه د افغانستان دپاره، د کشمیر دپاره په دې لندن کې مظاهرې کېږي، د کشمیر دپاره په امریکې کې مظاهرې کېږي. ته اوس کشمیر ظلم ته وګوره، ته د افغانستان ظلم ته وګوره، ته د وزیرستان ظلم ته وګوره او ته صاحب مهربانه د نور ظلمونو ته وګوره د پاکستان چې کویه او ته هغې سره دا مقایسه کړه او پاک چین دوستي زنده‌باد په چین کې مسلمانانو سره څه کېږي. نو دا د انقلاب شیبې دي. ما تاسو ته مخکې ویلي چې یا به جوړېږي انشاءالله لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان. زه تاسو یو خبره کوم، ګوره الله تعالی په ژوند کې سړي له یو موقع ورکوي او په ژوند کې موقع دا وي چې یو سړي له د پیسو یا د کاروبار د پیسو زمینه برابره کړي. که هغه ټیم کې سړی ځان ونه پېژني بیا ټول عمر کې پیسې نشي پیدا کولی. او د غیرت یو شیبی، د پښتو د غیرت یو شیبی او د ازادۍ یو شیبی، دغه شیبه ده د خپل لوی افغانستان او د ځان ته پښتونستان چغې به وښیي او دغه بچیانو ته به آینده ژوند که غواړي چې د مسافرۍ د سعودي د مسافرۍ نه د دوبۍ د نور ځایونو د مسافرۍ نه د کراچۍ او د بل ځای نه د بدبختۍ نه خلاص شي او په دې خپله خاوره باندې خپل اختیار په خپله ژبه خپل اختیار خدای ته هغه وخت راولي چې په لوټ وانې د احمدشاه بابا کسي، په لوټ د باچا خان بابا کسي او په لوټ وانې د منظور پښتونه کسي چې دغه اردو والا نه موږ خلاص کړي. قاضي اعظم ته وګوره، ته
فخر افغان بچا خان بابا ته وګوره قائد اعظم وایي د پاکستان دپاره مبارزه کړې خپله نشې کولې هغه مبارزه کوله مبارزه افغانان کوي چې اوس په میدان